یو محترم خور پښتنه کړې ده وای د سیمه اوریدلې دي د کمی زنانه چې ماشوم زیان سي وای دا به په ورځ د قیامت د ماشوم د خپل مور نه پریږدي چې دوزخ ته ولاړ شي وای آیا دا خبره حقیقت لري کیا محترم خور تاسو د همدغه پښتنې په جواب کې بوای چې وو پیغمبر علی صلوات و سلام فرمایي د کمی زنانه چې په حلاله طریقه باندې علق راغلي حمل راغلي او ورسته بیا زیان سي نو په ورځ د قیامت به دغه زیان سوی ماشوم ته الله روح ورکی خبرې وکي خپل په مور پورې بمشتي او د الله په حضور کې به شفاعت غواړي الله تعالی ورته فرمایي چې زه مور دي جنت ته در سره بوزه یو محترم خور پښتنه کړې ده وای وینجلی و بیا د بماپ د والک سره ناجائز روابط لرل تعلقات لرل ورسته بیا نکاح سره وکړه وای دغه نکاح د دوی صحیح ده کیا محترم خور هغه دوی چې مخکې کومې ګناوې کړې دي هغه خو دې الله ورته معاف کړي هغه خو ګناه ده که خبرې سوي دي که نور څه سوي دي دا ټول ګناه ده ورسته کې نکاح د ښکاره نکاح کړي ښکاره علني نکاح کړي د شاهدانو په حضور کې کړي ایجاب او قبول سوي نو نکاح صحیح ده او که پټه د غلا نکاح نو هغه بیا د بما په زنا ته یو لار جوړول دي هغه شرعي نکاح نه ده چې شاهدان نه ناس او دوی سره وایي چې ما ته خوښه وي هغه ورته وایي تا خپل نفس را کړی دی ورته وایي و ما قبول کړی مې دی دا دې ته بیا نکاح نه ویل کیږي والبغایا اللاتی ينكحن بغیر شهود پیغمبر علیه السلام فرمایي زانیه زناکاران ښځې هغه دي چې بې له شاهدانو نکاح کوي خلاصه دا چې کې د شاهدانو په مخ کې نکاح کړي او وطن په خبري نو بیا شرعي نکاح ده صحیح نکاح ده ورسته وسیدل گزاره ټوله جائز ده او کدا سي مازي یو د پټي نکاح چې شاهدان نه نو دا بیا زنا ته بهانه جوړول دي محترم خور جنت بیبي د پکتیا ولایت اوسیدونکو پښتنه کوي وای د سیمه اوریدلې دي چې د خاوند په خپل میرمن باندې تر ټولو حقوقو غټ حق دا دی چې د دې به بیا د بما د بکارت فرده پر ځای نو دغه خور پښتنه کوي وای کده سي دا د بکارت فرده خو په ډیرو طریقو سره ځایلیږي نو دا حق تلفیق سوی ده وای دا خبره حقیقت لري کیا محترم خور تاسو د همدغه پښتنې په جواب کې بووایو کوم خبره چې سوی ده چې د خاوند حق پر خپل میرمن دا دی چې د بکارت پرده بیا د بما پر ځای هغه په دې معنی چې دا به ناموسي خیانت نه کوي کې ناموسي خیانت وکي دا د خپل خاوند سره لوی خیانت وکي زکه بیا د بما حرام کاری کول دو صورت لري یو صورت دا د یو شزه د بیا د بما خاوند نه لري حرام کاری وکړه زنا وکړه نو دې د الله حق طلب کوي بل شزه د خاوند لري د غب باوجود حرام کاری وکړه نو دې دو حق طلب کړه یو د الله حق ضایع کوي بل د خپل خاوند حق ضایع کوي نو دا خبره چې سوی ده په دې بنا باندې سوی ده چې بیا د بما په یو شزه خاوند ولري دغه باوجود مثلا دا واده سوی نه ده کوزده سوی ده دا حرام کاری وکي نو د خاوند سره غټ خیانت وکي او د خاوند غټ حق تلفیه وکړه خو کله کوم زنانه بیا د بما د بکارت فرده د ټوپ وهلو د وجي یا د ډیر پیغلتوب د وجي یا په بل طریقه باندې زایس و هغه تر دې حکم لاندې ناراضي والله اعلم بالصواب